ژوند به یې سخون به یې سرنګ به یې سایله ژوند به یې سخون به یې سرنګ به یې السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ ملګرو ویډیو سره پرو وګورئ ویډیو سکیپ کوئ ما څنګه چې تاسو پینټر کې ویډیو کتلای دغسې ویډیو څنګه جوړیږي نو ډېر اسانه طریقه یې د ملګرو ویډیو سره ضرور شیر او لایک یې کړئ ښه ملګرو ټول نه مخکې به تاسې لایټ موشن ځان ته راډاونلوډ کړئ که چا سره نوي لینک لاندې ډسکرپشن کې پروت له هغه ځای نه تاسې کولی شئ دا ایپ ځان ته راډاونلوډ کړئ ښه تاسې به سمپل لایټ موشن اوپن کړئ کله مو چې لایټ موشن اوپن کړئ دغه پلس ایکن باندې به کلیک کړئ او دلته به کریټ پروجیکټ باندې کلیک واخلئ دلته به تاسې یو تصویر را واخلئ بیا پلس ایکن باندې به بیا کلیک کړئ او دا میډیا به ووایي دلته به تاسې یو تصویر را واخلئ کوم تصویر باندې چې تاسې ساوند جوړوئ نو هماغه تصویر به دلته را واخلئ بیا به د پلس علامې باندې کلیک واخلئ دا تصویر به دلته موږ سره ډایرکټ راسي ښه بیا به دننه بګ شي دغه خالي باندې به کلیک کړئ او خپله بګ کېږي دا چې کله تاسې دا کار وشو نو بیا دا پلس ایکن باندې به کلیک واخلئ که تاسې سره چېرته دا ساوند په اډیو کې خو له اډیو نه یې راواخلئ او که په ویډیو کې د ویډیو نه تاسې دا ساوند راواخلئ نو ما سره په اډیو کې څه دا ساوند به زه راواخلم پلس ایکن باندې بیا کلیک واخلئ او دا ساوند به داسې واورئ چې تاسې څو منټه وایي وبښئ څو سیکنډه تاسې هغه سازوئ دا ویډیو نو هماغه ځای کې به دا ساوند کټ کوي دا فالتو حصه به نه دا پاس ډیلیټ علامه ده دغه باندې به کلیک واخلئ دا فالتو حصه به نه ډیلیټ شي ښه بیا به د ایکس باندې کلیک واخلئ او دغه غش باندې دوه پیره به کلیک کوئ دلته به دغه علامه ورپسې ووایي او دا ملګرو بیا دا اولیني سر ته به راشئ او دغه ځینه به تاسې ووځئ دنه چې کله ووتئ او دغه پروجیکټ باندې به کلیک کوئ نو دلته دغه لینک به زه لاندې ډسکرپشن کې درکړم دغه ویډیو یا دې پروجیکټ نو دا به تاسې بیا ځان ته راډاونلوډ کړئ ښه بیا به دغه لیکلو باندې کلیک واخلئ دا ما چې کوم یو ټیک ټاک خپل نوم لیکلی دغه ډبل علامې باندې به کلیک کړئ دا پلس ایکن چې ورسره دی نو بیا به هلته دا کاپي به یې کوئ بیا به له دې ځای نه بیا تاسو بک شئ او لاړ به شئ د تر اوسنۍ ویډیو ته نو دلته بیا تاسې دغه هغه باندې به کلیک واخلئ دغه غشي علامه باندې او دلته به یې ورپیسټ کړئ بیا به د لیکلو باندې کلیک واخلئ باندې به دوه پیره تاسې کلیک کړئ د غشي علامه باندې او بیا به هم ورسره دغه یو علامه ووایي ښه دا لیکل به مونږ داسې د اخر سره پورې راغټ سي بیا د لیکلو باندې به تاسې کلیک واخلئ د ایډیټ ټیکس باندې دلته کلیک وکړئ دا ډبل ای چې کومه یوه ده دغه باندې کلیک کړئ او دا لیکل ته نه تاسې خړ کړئ نو تاسې هر څه لیک ښه بیا به دلته دغه لیکلو باندې به کلیک واخلئ ټلیګرام خپل د ټلیګرام نیم به تاسې ولیکئ هر څه نوم چې تاسې ورکړی په ټلیګرام کې هغه به ولیکئ او بیا به دلته دا ټیکمار علامه چې کومه یوه ده دغه باندې به کلیک کړئ او بیا به دا خالي ځای چې کوم یو دی دغه باندې به کلیک کړئ او دنه به بیا بیک شئ خالي دی نه او بیا تاسې دغه پاس علامه چې کومه یوه دغه ځای نه به ووځئ او بیا به همدغه ویډیو ته راسئ ښه بیا دا لاندینی اپشن چې کوم یو دی دغه باندې به کلیک کړئ او دا به هم همغه رقم ته کاپي کړئ او دلته به یې بیا فیسټ کړئ دلته ښه دا وګوره موږ سره دا صفحه دغه شانتې توره سوه نو دغه تصویر باندې بیا کلیک کړئ بیا دوه پیره دغه پاسنۍ غشي باندې به کلیک واخلئ او دغه ګنټۍ علامه چې کومه یوه ده دغه باندې به بیا کلیک کړئ او دغه به ورپسې ووایي دا تصویر هم موږ داسې راغټ شو بیا په دې تصویر باندې به کلیک کړئ او دلته به راشئ بیلډینګ ته دغه یو اپشن دی دغه باندې به کلیک کړئ دلته به لایک ټون باندې کلیک واخلئ او بیا به دا سکرین به ورپسې ووایي او دا تصویر به داسې په دې هغه کې ښکارېږي ښه ملګرو دنه بیا بیک شئ تاسې او هماغه تر اوسنۍ ویډیو ته به لاړ شئ او دغه ځینې به دغه ټیکس دا بل یو ټیکس چې کومه یو ده دغه به تاسې هم هماغه شانتې کاپي کوئ بیا به دغه ځای نه بیک شئ ملګرو کله چې دغه ځای نه بیک شولی بیا دغه تر اوسنۍ ویډیو ته به ځئ او دلته به تاسې خپل ساوند اورئ دا کم ساوند تاسې په دې هغه باندې لګوئ د ویډیو باندې نو که چېرته دغه ځینه شروع کېږي دغه ځینه دغه هلته به دا ویډیو ودروئ او دغه ډبل هغه باندې به کلیک کوئ دا پلس ایکن چې کوم یو ده او دلته به هماغه ټیکس ورپیسټ کوئ ښه بیا به تاسې څه شی کوئ دلته به راسئ ایډیټ ته دا لیکل به تاسې خړ کوئ په دې کې به هماغه لیریکس تاسې ولیکئ چې تاسې کوم یو لیریکس
ویډیو کې یعنی کوم لیریکس چې کوم یو لیکي تاسو هغه ساوند هغه به کلیک کوئ او دغه ټیک مار باندې بیا کلیک واخلئ. ښه بیا ملګرو تاسو به ساوند واورئ چې دا لیریکس کومه ځای کې ختمیږي، که دلته ختمیږي او دلته ختمیږي، خو که دلته چېرته ختمیږي نو دغه ټیکس باندې بیا کلیک واخلئ، بیا ګنټۍ علامه باندې به کلیک کوئ او بیا دغه اپشن به ورپسې ووایي او دا به دومره راوړوکی شي. ښه بیا ملګرو تاسو به بل لیریکس لیکئ. اوس که بل لیریکس چېرته دغه ځای نه شروع کېږي نو دلته به تاسو کلیک کوئ او دغه ډبل پلس باندې بیا کلیک واخلئ، دلته به هماغه ټیکس فیسټ کوئ او دلته به هم هماغه شانتې د لیکل به خړ کوئ او ده کې به تاسې هماغه لیریکس ولیکئ، یعنې بل لیریکس ولیکئ، دوم لیریکس. دا هم چې کله ولیکه بیا به هماغه شانتې ټیک مار باندې کلیک کوئ او همدغه شانتې ملګرو دا یو مثال د لیریکس تاسې دغه ځای پورې ده نو بیا به دغه هغه باندې کلیک واخلئ، همدغه ټیکس باندې بیا به د ګنټۍ علامه باندې به کلیک کوئ، بیا دغه هلته دغه علامې باندې به کلیک کوئ، د هغه شي غوندې چې کوم یو ده نو دا لیریکس به تاسې د پورې راغټ سي. ښه ملګرو دا به ټول دغه شانتې تاسې لیکئ او ساوند به واورئ او دا به همداسې فیس کوئ او دا به ایډیټ به ورته کوئ، هغه لیریکس به ورته بدلوئ. بیا به راشئ د اولني سر ته او دغه ویډیو نه به هم بیک شئ. کله چې دغه نه بیک شولې او دغه بل ویډیو ته به لاړ شئ، بیا دغه بل پاسینی چې کوم یو ټیکنیکل زیډ ما ورته لیکلي دي نو دغه باندې به تاسې کلیک واخلئ او ډبل پلس باندې بیا کلیک کوئ نو دا به همدغه شانتې کاپي کوئ او لاړ به شئ تر اوسني ویډیو ته. نو ملګرو تاسې اوس وګورئ دغه لیکل چې کوم یو دي لیکل نه لاندې کومه رڼا چې شی تاسې نه وینئ یعنې نسته پکې. ښه بیا به راسئ دغه لیریکس چې کوم یو تاسې لیکلی ده دا ویډیو به داسې راولئ او دغلته به یې سټاپ کوئ، بیا مقه دغه چې کوم یو ما تاسې ته وښود همغه بل ته فیسټ کوئ. دا به هم د دې ویډیو په مطابق باندې یا د لیریکس په مطابق باندې به دا شانتې وړوکی کوئ. دا وګوره اوس ملګرو دا وګوره یو رقم پړکه دا رڼا پکې راځي. ښه نو ملګرو دا ټولو سره به دغه شانتې تاسې دا دغه هم ورفټ کوئ. ښه بیا دې بل لیریک سره یې مونږ برابرو نو دا بل ته کلیک کوئ او دغه ګنټۍ علامه باندې به کلیک کوئ، دلته به دغه شی علامه پې ووایي او دا به هم دلته داسې ولګېږي. ښه ملګرو دا به تر اخره پورې همدقسې لګوئ نو زمونږ ویډیو دا اماده ده. ښه ملګرو نو که ویډیو چېرته تاسې بې صوته دغه پاسه دغه شارکټ غوندې یې ورکړی دغه علامه دغه باندې به کلیک کوئ، د باندې چې کله کلیک کړو نو دغه ویډیو به تاسې انتخاب کوئ او بعد له هغه نه ایکسپورټ به یې کوئ. دا ویډیو به موږ سره په صف باندې روانه شي. ښه ملګرو که ویډیو مو خوښ شوي ویډیو ورسره لایک کوئ، چینل سبسکرایب کوئ، بیل نوټیفیکیشن باندې کلیک کوئ، په آل باندې کلیک کوئ چې زموږ هر نوی ویډیو تاسو ته ټول نه مخکې درځي. اوس ما ته راکړئ اجازت. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.